درنو لیدونکو یو ځل بیا مې د افغان بازار څخه سلامونه قبول کړي. دا ځل افغان بازار ته د شپې راغلی یم. په افغان بازار کې د رمضان مارکیټ ځانګړی مارکیټ پرانیستل شوی دی. دغه مارکیټ تقریبا له تینو ورځو راهیسې پرانیستل شوی دی. په زیات شمېر سره افغانان خو په ځانګړې توګه مسلمانان ورته راغلي دي. د دې مارکیټ ښه والی په دې کې دی چې دغه مارکیټ د مسلمانانو لخوا د روژې په میاشت کې خلاصوي دي، تر څو غیر مسلمو ته وښودل شي چې د روژې مبارکه میاشت کې د مسلمانانو لپاره تر ټولو ښه میاشت او د ثوابونو میاشت ده. په خبره دا ده چې په دې مارکیټ کې نه یوازې دا چې دا پیغام ښودل کېږي، بلې جګړې هم ایښودل شوي دي. بېلابېل ډوله بزنسونه هم دي چې ځوانانو ته د کار زمینه برابره شوې ده او دغه راز بېلابېل ډول خواړه او توکي نندارې ته ایښودل شوي دي. نو ځوانانو ته د کار زمینه هم ده، خواړه هم نندارې ته ایښودل شوي دي. ګڼ شمېر مسلمانان هم راغلي دي او شپه ده، تقریبا اوس شاوخوا 11 بجې دي. نو موږ همدلته یو. د همدې مارکېټ په اړه باندې نور جزئیات وروسته په راپور کې راځي. تاسې ګورئ دلته بېلابېل مرغۍ درول شوي دي. دا د روژې مبارک په پار سره د افغان بازار ځانګړې د مسلمانانو یو ځانګړی پروګرام. د دې بازار د تنظیم لپاره ځانګړې سکیورټي برخه هم جوړه شوې ده. نو هیله ده تاسې هم ورته راسئ.
جميل. Kalau yang jepel lagi tu, kalau kita pecah lah. Cook Chinese? Ini pun masa. We have something like that. This country getting boring. You know what I mean?